که زه تا ته ووایم چې ستا مستقبل بل چا نه دی خراب کړی بلکې تا په خپلو لاسو خراب کړی دی نو آیا دا خبره به ته ومنې؟ نن سبا اصل مسله دا نه ده چې موقع نشته، مسله دا ده چې موږ د موقع نه پیدا نه اخلو. نن سبا ځوانان خاص کر د 18 نه تر 25 کالو پورې سهار چې د خوبه راپاسي سمدستي موبایل اخلي، پبجي، فری فایر، ټیک ټاک او بیا وایي زما ژوند کې څه نه کیږي. خو حقیقت څه دی؟ حقیقت دا دی چې ته په خپله څه کول نه غواړې. ته خپل قیمتي وخت په بې پیدې شیانو ضایع کوې. یو ځل سوچ وکړه د ګیم نه تا ته څه درځي؟ یو رینک، یو ګټه، د یو څو منټو خوشحالي، او چې ګیم ختم شي بیا هم هغه خالی احساس، هم هغه پریشانی. خو که همدغه وخت ته په یو هنر ولګې ستا ژوند بدلیدی شي. نن سبا پیسې ګټل ډیر آسان شوي دي. ستا سره موبایل شته، انټرنیټ شته، وخت شته، نو بیا مشکل څه دی؟ یو کس وایي چې ستا سره موبایل شته، انټرنیټ هم شته او ته بیا هم بیروزګاره، نو دا غلطي په ځان کې وګوره. قسمت مه ملامته کوه. خلک کور کې ناست پیسې ګټي، یوټیوب نه، ټیک ټاک نه، فیسبوک نه، فریلانسنګ نه، ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین، کنټینټ جوړول. او ته به دا سوچ کې چې یو بل میچ شروع کم. یو ځل د خپل مور او پلار په اړه فکر وکړه. هغو ستا دپاره څومره محنت کړی دی، څومره امیدونه یې ستا سره تړلي دي، او ته څه کې؟ د شپې 2 بجو پورې ګیم، سهار ناوخته پاڅېدل، بیا هم هغه موبایل. دا څه ژوند دی؟ که ته اوس بدل نه شوې نو یاده ولره وخت به تیر شي او یوه ورځ به ته د ځان نه پوښتنه کې ما په خپل ژوند څه وکړل، او هغه وخت ستا سره به هیڅ جواب نه وي. اوس سوال دا دی چې څه وکړو؟ اول کار خپل وخت کنټرول کا. هره ورځ لږ تر لږ 2 نه تر 3 غنټو پورې یو هنر زده کړه، لکه ویډیو ایډیټینګ، یوټیوب چینل جوړ کا، فریلانسنګ شروع کا، سوشل میډیا استعمال کا. ضایع کوئ مه. یاده ولره کامیاب خلک هغه نه دي چې وخت زیات لري، بلکې هغه دي چې خپل وخت صحیح استعمالوي. ستا سره هم 24 غنټې دي لکه د هر کامیاب انسان، فرق صرف استعمال کې دی. نو نن یو فیصله وکړه، یا ته د موبایل غلام جوړ شه یا موبایل د خپل کامیابی وسیله جوړه کا. دا ژوند ستا دی، فیصله هم ستا ده. یا نن محنت وکړه یا سبا پښیمانه شه.